ای پیغمبره، آیا د ابراهیم د معززو میلمنو کیسه درته رسېدلې ده؟ کله چې هغوی د هغه کره راغلل نو ویې ویل پر تا سلام دی. ابراهیم وویل پر تاسې هم سلام دی، خو له ځانه سره یې وویل څه ناشنا شانته خلک دي. بیا هغه غلی غوندې خپلې کورنۍ ته ورغی او یو چاغ تازه ورید کړی خوسه یې راوړ د میلمنو مخې ته یې وړاندې کړ. هغه وویل آیا تاسې یې نه خورئ؟ بیا هغه په خپل زړه کې له هغو نه وویرېده. هغوی ورته وویل مه ویرېږه، او هغه ته یې د هوښیار زوی د پیدایښت زیری ورکړ. د دې په اورېدلو د هغه میرمن له خوشحالۍ نه په چیغه ور وړاندې شوه او خپل مخ یې وواهه. ویې ویل زه زړه او شنډه به څنګه د اولاد څښتنه کېږم؟ هغوی وویل همدغسې ستا پروردګار فرمایلي دي، هغه د حکمت څښتن دی او په هر څه پوهیږي. ابراهیم وویل ای د الله استازو، تاسې څه وظیفه په مخ کې لرئ؟ هغوی وویل موږ د یو مجرم قوم خواته لیږل شوي یو تر څو چې پر هغو باندې د پخې شوې خټې تیږې ووروو چې ستا د پروردګار په وړاندې له حد څخه تیري کوونکو لپاره نښه کړای شوي دي. بیا موږ هغه ټول خلک چې په هغه سیمه کې مؤمنانو راوویستل او هلته موږ له یو کور نه پرته د مسلمانانو بل هیڅ کور ونه مونده. له دې وروسته موږ هلته فقط یوه نښانه د هغو خلکو لپاره پرېښوده چې له دردناک عذاب څخه ویریږي.